سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پاکستان وايي که اسلامي امارت پر کونړ سیند باندې جوړ کړي نو یو بم یې کافي دی. د پاکستان په سمه ټلویزیون کې د دوی د چارو ارشاد شنونکی او پخوانی چارواکی نجم سیټي وايي که افغانستان پر کونړ سیند باندې جوړ کړي یو هوایي برید یې د ویجاړولو لپاره بس دی او خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر تشویش دې نه کوي. ये ऐलानात किस बात का मजहर है, यानी ऑन ऑल फ्रंट्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुतहारिब रहेगा. जाता है तो ओनली वन बॉम्बिंग मिशन और फिर 10 साल पीछे, इसलिए आई डोंट थिंक दिस इज द रियल थ्रेट. وړاندې نوموړی زیاتوي اول خو افغانستان پر کونړ سیند د بند جوړولو منابع نه لري او که ورته پیدا هم کړي نو د 15 کاله وخت نیسي او که دا هر څه تکمیل شي نو پاکستان کولی شي په یوه هوایي برید یې ویجاړ کړي. پاکستان له رامنځته کېدو بیا تر ننه ترهګرې ډلې تولید کړي دي او په تېرو 20 کلونو کې یې د خپلو نیاباتي ملیشو له لارې د بامونو او چاودنو له لارې هم دغسې د افغانستان د آبادۍ د چارو مخنیوی کړی دی. د نوموړي تر دغو څرګندونو وروسته پر ټولنیزو شبکو دا بحث راپورته شوی دی چې د نجم سیټي خلاف باید په نړیوالو محاکمو کې عرضه وشي او د ثبوت په توګه دغه څرګندونې وړاندې شي. هاخوا له افغان حکومت څخه ولس غوښتنه کوي چې هر څومره ژر وي باید پر کونړ سیند بند جوړ شي. د کونړ مست او ساپانده سیند له لسیزو راهیسې هیڅ په بدل کې پاکستان ته بهیږي. تازه حکومت پرېکړه کړې ده چې پر دې سیند به د خلکو له غوښتنې سره سم د برېښنا تولیدولو او اوبه مهرولو بند جوړوي. عام خلک د دې پرېکړې هرکلی کوي او غوښتنه یې دغه ده چې د دې بند تخنیکي او نور عملي چارې ژر تر ژره پیل کړي. دوی وایي چې د کونړ سیند د اوبه مهرولو لپاره په داوطلبانه توګه عملي مرستې ته هم چمتو دي. د کابل یو تن اوسېدونکی وایي دا ډېره ښه خبره ده او که جوړ شي د افغانستان لپاره ډېره ستره آبادي ده. اوس مهال افغانستان له هر څه زیات اوبو ته اړتیا لري. شنونکي هم په کونړ سیند د بند جوړولو پروژه د انرژۍ تولید او د کرنې د ودې لپاره حیاتي بولي او ډاډ ورکوي چې د بند چارو په بشپړېدو سره به افغانستان د انرژۍ او کرنیزو محصولاتو د تولیداتو په برخه کې پر ځان بسیا شي. د اقتصادي چارو شنونکی نورالله عزیزي وایي پر کونړ سیند د برېښنا بند جوړول هغه څه دي چې کولی شي په پراخه پیمانه په افغانستان کې د برېښنا کمبود له منځه یوسي، ځکه دغه بند یا بندونه دومره ظرفیت لري چې نه یوازې د افغانستان د برېښنا اړتیاوې پوره کولی شي بلکې د برېښنا صادراتو ته به هم زمینه برابره شي.